الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایله چې ماته نصیحت وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایله چې خشم مه کوه. هغه سړي بار بار بیا پوښتنه ځینې وکړه چې ماته نصیحت وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام بار بار د هغه په جواب کې ورته وویل چې خشم مه کوه، غصه مه کوه. محترمو عزتمنو، صرف دغه نصیحت د خپل ځان سره ایښول د ټولو مشکلاتونو او پریشانۍ څخه به تا خلاص کړي. صرف لا تغضب، خشم مه کوه بس. نن سبا که د کور جنگونه، که د کاروبار جنگونه، که د تجارت جنگونه، که د همسایتوب جنگونه، دا ټوله دي دا ټوله د خشم د وجې، د غصې د وجې. که کم څوک پر خپله غصه باندې، پر خپل خشم باندې زورور سو، پر بریالی سو، کنټرول یې کله، ضبط یې کله ونیوله، نو دا سړی په دنیا او په آخرت کې کامیاب سو. ما کور والا ته وایي طلاق ورکړي، ول دې ورکړي خشم راغی. پلاني سره مې جنګ وکړي، ول دې وکړي خشم راغی. په زر په چاګانو سره ولې په خشم راغلی، غصه راغلی. نو په کار دا د عزتمنو چې خشم او غصه د ځان څخه لرې کړي. که چېرې تاله غصه درکړله، ته په دې پوهېدې چې اوس تاسو کار خرابېږي، که ولاړ یې کښېنه، که ناست یې پرېوځه، اوبه وڅښه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه، د غصې څخه د الله پناه وغواړه. نو صرف دا یوه جمله چې څوک په خپل ذهن کې کښېږدي، لا تغضب، غصه او خشم مه کوه، بس هر څه دې حاصله کړل. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.